جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه اسلام آباد پارلیمنت لاجس کې نوست یم د میش سره د میش د علاقې ایم ان ای علي وزیر هم موجود دی سره نوست دی. علي وزیر ډېره مننه، ډېره شکریا چې د خپل مصروف وخت نه د میش ته وخت راس کړم. علي ته یې چې کله ونیولې په 16 دسمبر باندې ته کله ونیولې نو هغه د نیولې چې کومه طریقه وه په هغه باندې په رښتیا چې د غونډې پښتنې زړه ډېر زیات خوښ شه. نو خلک سره یوه ویره یو ډور جوړ شه چې دی جواد په دا طریقه باندې نسی نو د ده سره په جیل کې د دغه ریاست کوم هغه سلوک وي، څرنګه سلوک ورسره وکړو. نو کتل میش ته وایي چې ته جیل ته یوړې، تو سره څرنګه سلوک وشه، ته یې څرنګه ټریټ کړلی ولته د تو په جیل کې ژوند چې کوم دی هغه څرنګه تېرېږي. د ژغ نیوز زه شکریه ادا کوم، بیا خصوصا علاخانه د تو چې همیشه د پوره په علاقه په وطن کې هر داسې خبره راغلې دو. ژغ نیوز په خپل ځون باندې تکلیف وړی دی، خو د یو وطن تکلیف یا درد یا خوښي یې بهر دنیا ته رسولی دو. دا داسې وشو چې په 16 دسمبر 2020 کې په پېښور کې پروګرام و، چونکې په دا ورځ باندې د ای پی ایس آرمي پبلک سکول چې کوم سټوډنټون وي، بچون وي، هغه شهیدون شوي وي، نو د دغه په مناسبت باندې پروګرام و. صحیح. نو شاید تاسو هغه ویډیو لیدلي چې یو ورځ زه په موټروی باندې تام کړم، موټروی نه بعد بیا زه چې کله وګوره پروګرام وشو، پروګرام نه به زه اریسټ کړم. صحیح. نو چونکې دا دی چې څومره انتظامات وي، څومره های لیول باندې دا لکه د دغه توقع نه وه چې دی په دغه انداز باندې، چونکې د دې د خپل ریاست ته همیشه د پوره یو طرز دی، طریقه دو د خوف د ډور دی اچولی، نو دا خپل هغه طریقه اختیار کړله. دا ټیک دی چې لکه خلکو وي په چا باندې وسرات شوي وي، خو زه د دغه ځای نه وایي چې د پی ټي ایم چې کوم ورکر دی یا لیډرشپ دی هغه د دغه شي سره بلد دی او د دغه شي نه خوف نه محسوس کوي، ځکه چې پی ټي ایم په ډېره سختې مرحلې کې خپله د جدوجهد مبارزه یې جاري ساتلې ده. او چونکې د کراچۍ جیل په حواله سره چې کومې خبرې دي ورته څه سہولات څه شی داسې دي چې ورته زه په جیل کې په یو په دغه نورو جیلونو نه بند ساتلی یم، ګوښه یې مطلب ګوښه یې ساتلی یم. نو داسې وي چې صرف خالي چې موږ ته ملاقات راشي، ملاقات ته لوړ شم، ملاقات چې وکړم په نه بعد زه بیا بند وم، په دغه یوه په دغه کمره کې بند وم. نو بیا شکر یې په دغه شي باندې وبوسي چې دا میش ته د یوې رښتینې په کوم وطن باندې مینې او د ظالم مخ ته د درولې چې کومه میش نظریات و، هغه نظریه باندې میش ویلوړ په هغه باندې پوته کېدل. نو زه دا وایم چې د میش ټول نه زیاته تسلي چې دو یا میش ورته ژوند کړی شي هغه د میش خپله پوکه نظریه ده. علي خانه د تو سیاحت خو خراب دی، بیمارۍ سره مخامخ یې، نو ولته د تو د سیاحت خیال دی څرنګه شی وسوته په ځینې ځایونه کې څه درته محسوسه شوه، څه کمای دی روست نه روست؟ داسې به هم که نه چې لکه د مو په کیسې نه کې چې زیاتره سیاسي پارټۍ هم بېبس دي، دغسې په هغه غاښ کښې هم چې جیل کښې زه کوم پوته کېږم نو په ډېرې حوالې سره د جیل انتظام یې هم بېبس دو. لکه څرنګه چې د مو د ملي د اړیکې څه مسله راغلله، نو دا مسله داسې وشوه چې دا ډېره سخته وه، ځکه چې دا اړیکې چې بندي نه کوم دي دا بندي نه سره ازود شوي یا خلو شوي یا خطو شوي وي. بیا زه ډاکټر ته نه بوتله، ځکه چې دغه نورې خلک یې ورته ویل هم که نه لکه پاکستان چې کومې سکیورټي ایجنسۍ دي دغه یې ورته وویل چې یاره دا یو بهر ته ډاکټر ته نه وړي. نو بیا مو تقریبا 2-3 وره جج ته درخواست ورکړ چې د مو دا صحیح غا وشي، علاج دا وشي، مهرباني دا وکړي مو دا ډاکټر ته ایم آر آی ته درلود شو چې زه ایم آر آی اکسرا وکړم، ورسره د ګردو له مسله مې دو نورې څه داسې هغه دي چې زه خپل ځکه چې کول نه مې جوړ ټیم شوی په هغه وخت کې چې مو د ځون هیڅ چیک اپ نه و کړی. نو چونکې هغه کې بیا دا وشول چې هغه د جج ته چې مو درخواست ورکړه، جج بیا جیل انتظامیه بیا هغه هسپتال ته یې ولېږه، هسپتال نه یو ډاکټر 3 وره راغی.
نو ډاکټر بیا کلیر کټ مته دا وویلل چې دا مهرباني وکړه چې ته که هر څومره درخواست ورکړې په دا تو بهر ته نه لاږي او دغه دیغ دې نه پرېږدي تو چې ته بهر ته MRI وکړې یا ډاکټر ته لاړ شې نو چونکې زه ورته کوشش کړم چې خپله پرهیز ډېر کلک ونیسم ورته یو داسې وړیکی غوندې ځایکی د برنډه دو نو هغه کې چې ګایزه کله مو وبوسي ګایزه مې وبوسي نو بیا زه په هغه کې لږ کې داسې ورزش وکړه غا وکړه نور جو تر د مو چې کوشش مې کړی دی دا مې پرهیز باندې کړی دی یعنې مطلب خپل مې کړی دی چې پرهیز زه داسې وکړه چې ډېر شایون داسې نه خوره چې مثال د مو په صحت باندې بعد اثر کوي یا مو صحت غټولي ته ورکوي یا مو صحت باندې داسې وي هم کنه چې مو ته مسلې پیدا کوي نو کوشش مې دا وي چې ساده نه ساده یعنی کوشش مې دا وي چې کاوس کدی ز په خړې په کدی په بکه پوخ کا خړ کدی بس دا وخوره لکه او څو ټرندز وچاله دلته چې په جیل کې وی چې د علي سیاته خطر دو نو ته دغه مقصد دا دی چې هغه خلک بالکل رښتیا ویل تو ته رښتیا ولته مسله وا تکلیف ولر ده دغه بالکل په داشته ځکه چې موږ بیا ملاقات کوو بیا ملاقات کوو ته وی چې یعنی داسې خلک دا او دا حقیقت په دا کې شک نشته علي خان ته په جیل کې وی اوس د افغانستان حکومت لاین شو نو بس چې ته بیا وروتلې دلته پاکستان کې حکومت لاین شو تو د موجوده د چې وسکي سیټ اپ دی آیا تو دغه حمایت وکړه که حمایت وکړه ولې دی وکړه دا داسې وشو چې میږ اول روغلي کله چې میږ 2013 سلیکشن وشول میږ اسلام آباد ته وروړي چې اسلام آباد ته وروړي په دغه کې د پی ټی آی چې کوم ګورنمنت ممبرون وي دا کان وي نو پی ټی آی د مختلفو خلکو سره رابطه وکړه په هغه وخت کې د مو د محسن سره رابطه کړې خو په کانټیکټ پر رابطه کې محسن و سره بیا محسن متویل هم چې داسې دي چې پی ټی آی کاسون دي ټیم یې چې د کوم د مذاکرات ټیم د امیشتو سره خبره کی لہذا چې میږ ورته راکښینی نو چونکې د ایواد ورځې په منځ کې بیا میږ ډرافټ تیار کړ د خپل علاقې په مسایل په اړه سره په سوشل میډیا باندې هر غلای وکړ په هغه وخت کې بیا د دې په ټیم کې جهانگیر تارین و او محمود خان و چې د کوم میږ د صوبې وزیر اعلی دی او پرویز خټک و نو پرویز خټک و د دیوی مشترکشن واستي مذاکرات هم سره وکړل نو الیس چې میږ ورته هغه چې دا څو خبرې تعلیق ورکړي چې دا خو اوکې دي د میږ په واس کې دي دوه وشي خو دا نور خبرې چې کومه سوشل میډیا کې تاسو ووینئ هغه وخت چې هغه پمفلیټ تاسو وګورئ هغه چې ډیماند و چارټر کې کوم ډیماند و نو بیا تو ته غنوري کیسې دي چې میږ نور چا سره ډیسکس کوي بیا تو ته و نور چا سره چې ډیسکس کړي هم کنه هغه دی جواب یې نه میشته جواب نه کراسي دا و چې دا د میش په واس کې نه دي نو میش دا ورته و چې بس چې تاسو په واس کې نه وي دغه بیا میش غیر جانبدار پته شو نه د اپوزیشن سره لوري نه د حکومت سره لوري بیا میش دا فیصله وکړه چې حکومت سم خبره کوي هغه حمایت کوي اپوزیشن یې کو یو سم خبره حمایت کوي او چې کوم دو سره فریقین بعد خبره کوي دو سره مخالفت کوي بیا چونکې دا پیریډ تیرېده وختن فوقت میش نیول دا خبره په خپل جوبنه بیا وځ د کراچي جیل بیا کراچي جیل نه وسه د سیشن چې شریکېدان نو په داسې سیشن په شریکول کې د اپوزیشن متحد اپوزیشن یو درخواست ورکړای و چې بای ته د دایره پروډکشن اډر د جری شي او دایره روشي زه روغله اسلام آباد ته نو داسې چې اپوزیشن میټینګ لګیاو په داسې چې کی مارز باندې اجلاس و زه اپوزیشن چمبر ته ورل ډایرکټ شنوستله نو د اپوزیشن کسون روغلل ویل نه چې وره شباز شریف ته او دا کسون په انتظار دي تو بولی یعنی مو سره په زرتاګ نه پس د تحریک انصاف ولې رابطه نه وکړي سره دا ویسه کراچي جن نه د پروډکشن اډر چې وشه تحریک انصاف ولې رابطه نه وکړي چې یاره میږ د متماد د ته څه کې څنګه کې اپوزیشن رابطه وکړه نو چې کله اپوزیشن رابطه وکړه بیا اپوزیشن زویره غله شباز شریف نوستو اسد محمود و په دا کې د ام کی ام ول و خالد مغول صدیقی نوستو منګل صاحب نوستو د بلوچستان پارټي ول نېشنل پارټي ول او ورسره زین شازین بوکتی و او چې کوم بلوچستان عوامي پارټي دو هغه کسونه هم نوستوي نو په دې شي کې کا د چې څنګه خیر د پښتنه خو شو نو بیا ته ویل چې څنګه لا تیمور ته چې ګوره میږ داسې دي چې میږ د علاقې مسایل دي یا مسایل داسې دي هم کنه چې د میږ د ژوند سره تعلق لري صحیح
یعنی مثال کنه په یوه طرف ته د نور خلکو دا وایي کنه چې مشترکاتي چارې نه وشي پاکستان معاشي مسله ده څه دي مور ته چې د میشت وطن د پښتون وطن چې څومره د تعلق ته دا ژوند غوړي یمیش په خپل وطن کې ژوند چا نشته نو دا ویل چې کله بلوچ او د امکیمو چې کوم مسلې دي چې دا مشترکه دي مور ته چې دا بالکل د میش مشترکه مسلې دي دغه نه انکار نشته د دې د مسلې میش دي میش مسلې دي خو مور ته چې د میش په وطن باندې چې کوم مسله ده ا مسله د ریاست پالیسی ده او ریاست دغه پالیسی اقرار هم کړی دی چې دا پالیسی میش د پاکستان د بچکاولو پورا اختیار کړی دی او د دغه پالیسی مور ته چې وسلوشت کولا وشو یمو 45 کاله عمر دی او د دغه پالیسی 40 کاله چې کله ریس افغانستان ته راننوته په نه بعد د پالیسی شری دوی وسپري بیا مو ورته ویل چې په دا پالیسی کې شدت درېمی د دغه پالیسی خطرناکولای نقصانیات زیاتیږي کمیږي نه اپریشنینا وشول اپریشنینا کې هغه توقعات نه وشول چې کوم توقعات غوښتل یعنی پاکستان دا جنگ چې شروع نه 40 کلنۍ چې کوم جنگ دی یا د هغه وخت چې کوم ځای دی تقریبا په 40 کلنۍ پوسه کیږي دا داسې کیږي کنه دا جنگ چې کوم دی کنه دا جنگ به حیثیت صرف کاروبار وشه یعنی مثال کنه پاکستان ریاست د پاکستان سکیورټي ادارې فوج او د پاکستان چې کوم مذهبي خلق ته دا ټوټلی بیزنس وشو کاروبار وشو په دا کې د پوسه چې کوم خلق ته چې ایون د جرنالونو لپاره لکویس په 9/11 نه پس چې مشرف و دی کیانی دی یا رئیس شریف دی نو دا د دغه زوی د جرنالونو پوته شول خو دا په پاکستان کې نشته په پاکستان تللی دي او په دغه جنگ کې وسمیش پوته شوی صحیح جرنالونو چې چا دا جنگ وکړه چا دا کاروبار وکړه د پاکستان بهر ته دي کوویس چې کوم خلک ته چې دی چې میږي دغه جنگ د خلک د پوره کې خلک په هغه جنگ کې پوته دی جنگ ریس پر ځبنه سختیږي کمیږي نه نو مور ته چې دغه پالیسی دا بالکل سره ومنله چې په دا پالیسی باندې کې نی مشترکه تور باندې لای عمل کی بیا په 2 مارچ باندې چې کله د وزیر اعظم انتخاب و په دا تقریبا په 4 ځنه پس په 9 اپریل باندې چې کله د سپریم کورټ آرډر وشي چې 9 اپریل ته تاسو په سیشن وروړئ په هغه کې بیا چې اپوزیشن لیډرونه موجود وي او پارلماني چې څومره یعنی پارلمان چې څومره غړي وي د ما سوای د تحریک انصاف نه نور چې څومره غړي وي دا بس په نواز شریف شهباز شریف سره چې دي په دې کې بیا هم د خپل خبره تکشش ولا مور ته وی چې څنګه چې پاکستان سیاسي او معاشي بحران دی د سیاسي معاشي بحران بنیادی وجه پالیسی دو لہذا میش دا کوشش کی چې دا پالیسی زه تو ته چور درکاو زه تو ته نه د لالچ په خاطر درکاو نه د وزارت په خاطر درکاو نه نور داسې مقاصد مشته چې زه تو تان کوم ذاتی مفهوم مراد نه وړو مو ورته وی چې دا پالیسی د میش دی دا کیمه چې زه ورته ته درکاو دا د میش د وطن د خور سره د کوم سره د پالیسی سره ریلیټډ دی د پاکستان د ریاست پالیسی سره لہذا ته دا مهرباني وکړه چې دا پالیسی چې په څه صورت باندې کوشش وکړه چې بدله کړي او ته ورته بدلوي ځکه نو ټول اپوزیشن ممبرونه دغه ته اپوزیشن په دغه کې چې کوم پارلماني څومره ممبرونه سپي یغه تایید هم وکړه او دا ویل بیا چې کله وروتلی ورچن تقریبا ټول ممبرونه مو سره په دغه شی باندې چې تو ډیره صحیح خبره وکړه او په دا خبره باندې په چار دوه چې عمل درآمد وشي نو بالکل کوم چې ته ویل چې داسې نه دي چې زه پوخ ورسره بند شوی یم مو چې کوم شی کړی دی چونکې د چا سره خوښ د چا سره خو خبره کې او دا مې هم کلیر کټ ورته وویل چې میږ دې حوالې سره چې ډېر مشکلات وشي یمیږ د فوج سره اکشن وستایل شته یمیږ په عیني طور باندې چې کوم موجوده حکومت یا راتلونکی حکومت روسي یمیږ کښېنستا خپل ډایلاګس دوم د دغه منتخب حکومت سره چې هر څوک وي مو ورته چې دغه دی نو بالکل په دا کې داسې ذاتي لالچ ذاتی داسې شی نشته کنه تو مقصد دا دی چې تو د کیم زیبونه د سټرګل د کوشش وشي کړه و بس کیم کوشش کا تو ور دی یغه په بنیاد باندې دی بالکل هغه شی مول کا مدر ته ویل چې تحریک انصاف سره مش مذاکرات وشول نو چونکه په هغه خبره کې تحریک انصاف په شروع کې مشتره هغه شای نه وکړ بیا په دغه سره تا کې تحریک انصاف مشتره بیا راته نه وکړه لکه نه چې کدا چې در میشه واضح کړی و چې دا مسله دو کدا چې مش د غسر د تحریک انصاف سره کړی و چې مشه کایل کړی و په خپل موقف باندې
شاه علي خان نور د نستړیا وما د ژغ قدرمنې علي خان نور ډېر نستړیا وي ډېر جامې دي د توس په ځین کو ډېر سولي نردري خو فلال زه دا وایم چې هغه وخت دغه نه دی علي خان چې کله خدای وکړو دی د جیل نه خلاص شي بیا جامې نور ډېرې ورسره کي علي خان لکه ژغ نیوز خو ډېر خلک ونیو خو د خپل علاقې چې کوم د تو خپل عوام دی هغه د تو دغه پیغام چې کوم دی د تو د ژغول چې کوم دا ورمي ته څه پیغام دی ته زه خپل کوم ته خپل خور ته دا پیغام ورکوه چې همیشه د پورا مو ته په زیوت نه زیوت چې ګرون ته شاعر لګېدلی دی لکه مو یوار دا په خپله انټرویو کې هم وویلل چې مثال مور د بچیونې نه د ورنې نه زیوته نږدې رشته نه وي خو دا مې توسې سره قسم دی دا د توسې سره زه وعده کوم چې زه په دا رشتې باندې تېرېږم او د کومو د خورو سودو نه وکړم. مننه. ډېره مننه. مهرباني.